د ډرون کمرو په هغې کې باید یادونه وکړو د جواز په مقابل کې 100,000 افغانۍ مالیه ورکوي او نور چې دي راوړل چې دي د ډرون کمرو یا تورید چې دی هغه به یا د وزیر صاحب امر لري او یا به د معین صاحب د ارشد امر لري. هغه کسانو چې مخکې د ډرون کمرې استعمالول اول خو د ټولو نه موږ هیله امید دا دی چې هغه باید راشي دلته خپل جواز ترلاسه کړو. کمرې به ضبط کېږي نو ټول افغانستان کې دا پروسه د تطبیق وړ ده.